رب العالمین مونږ لرونو یو ډېر ښکلی دین را کړی دی چې هغې ته اسلام وایي او دا خالص مخلص د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم دی ادا دی چې مونږ الله مسلمانانو معاشره کې پیدا کړي وو پلار مسلمان مور مسلمانه تر مسلمان نیکه مسلمان نیا مسلمانه گاونډیان مسلمانان د جومات گاوند چې پیدا شو وخت کې راته بانګ وایي او مونږ لا نه یو خبر لا بانګ پیژنم نه او چې ماشوم می جاړي نو زه استاد ته وایي دم پې واچوه دی غریب دم هم نه پیژني او بیا وخت کې چې په خبه د پیشې د جومات اواز او بانګ وږ له راځي دا صرف او صرف د الله پاک فضل دی او د رب العالمین کرم او احسان دی بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د خدای فضل دی او زموږ محنت ته پکې هېڅ دخل نشته نور خدای پیدا کړی دی د الله فضل دی زموږ محنت ته ضرورت نشته موږ نور له سوال هم نه دی کړی د الله نه چې خدای نور پیدا کړي سپومې ستوري دا ځمکه د اوبه دا هوا دا یخني په اوړي کې او په ژمي کې ګرمي دا ټول الله پاک زموږ ستاسو دپاره پیدا کړي دي دا د الله نعمتونه دي زموږ محنت ته دخل نشته که موږ محنت وکړو کله نو دا خدای پیدا کړي او بعضې زمارونو داسې نعمتونه دي چې هغې له به ته محنت پکې کوشش پکې معاشره د مسلمانۍ کې خدای پیدا کړو د خیر او د شر لارې موږ ته الله وښولې وهدیناه النجدین لیکن محنت به زه کوم اوس ما ته خو خدای هر څه وښول پلار مسلمان هر څه زه به لږ محنت کوم کوم مقصد ده چې الله پیدا کړی هغه مقصد د حاصلولو کوشش به کوم ما من مولود الا یولد علی الفطره د بخاری شریف حدیث دی هر ماشوم الله پاک د اسلام او د ایمان په دین پیدا کړی که یو انسان په داسې ځای کې لوی شي چې دته د مولا دعوت ونه رسي دته د پیغمبر خبره ونه رسي دته د قرآن خبره ونه رسي داسې ځای کې لوی شو پیدا شو چې دی هېڅ نه دی خبر هغه معاشره هغه کلي کې نه څوک قرآن پیژني نه پیغمبر پیژني دې نه دی خبر الله پاک د ده په دې دماغو کې په دې اطرافو کې داسې نښې پیدا کړي دي چې دی به خود الله مني او دی به الله یو مني وفي انفسکم افلا تبصرون فابواه یهودانه او ینصرانه د پلار مور یهودیان دي نو هغوی یې اخواره واړی هغوی ورته خپل عبادت وښیي هغوی ورته وایي چې زموږ دا دین حق دی هغوی معاشره کې دی په خپله نظر وکړي هلته ووړي وایي او ینصرانه یا عیسایي کړي معاشره د عیسایۍ ده د مخکې انجیل ویلې کېږي د مخکې هغوی عیسی علیه السلام ته خدای او د خدای زوی وایي نو هغه طرف ته د ذهن لاړ شي یا د معاشره د مجوسیت ته د اور خلک عبادت کوي اور ته خدای وایي دی هغې ته ګوري او د خلکو نه ومري چې دا اور زموږ خدای دی اخوا لاړ شي زمارون بنیادی چیز دا دی چې بعضې څیز له به انسان محنت پکوي په هغه محنت به هغه حاصلېږي که محنت ونه کړي نو بیا هغه موږ نشو حاصلولی نو اسلام دا د خدای د طرف نه زمونږ دپاره یو ډېر عظیم او لوی نعمت دی او دا نعمت الله ماله منتخب کړی دی او ما ته یې ویلي دي چې دې له به محنت کوې څه بعضې بنیادي څیزونه هغې کې د ما محنت حاجت نشته اماله خدای را کړي دي هم درته ښیم خو الله ما ته ویلي دي چې دا دین به خپلی په دې به مرېږ ورې ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه او که د اسلام نه علاوه بل دین چا غوره کړ دا به نه قبلېږي نه یهودیت قبلېږي نه عیسایت قبلېږي نه مجوسیت قبلېږي نه دهریت قبلېږي نه بل دین نه بل دین نه بل دین چې کم قبلېږي بسې اسلام وهو فی الاخرة من الخاسرین اخرت کې به ډېر لوی خطرناک هغه خلک چې خسران او تاوان کې پراته یو پکې دا شو اوس دا دین ماله خدای را کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ وی خپل نعمت میں در تا پورا کا کامل میں کا خپل نعمت دین میں دل در کا دین میں دل مکمل کو دا دین نم در تمہیں خود در چاہیت اسلام رو عمری بام پدا دین. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان ببرے اسلام غندی دین منگلا خدای پاک راکو دا با منگنا اللہ قبلی بل دین با منگنا نا قبلی. اس مولانا جناب دا دین دا پارا باز نعمتون منگلا خدای راکا لغیر دا محنت ضرورت نشتا اقل دا مالا خدای راکا سترگی مالا خدای راکلی پا دی با دین زدر کو پی اینم دا دین سیزونا خلا خدای راکلا وقت خدای راکلا پویا خدای راکلا مسلمان معاشرہ خدای راکلا پیغمبر مبارک خدای راکا قرآن خدای راکا عالمان اللہ راکل چی ما پا دین باندے پوئی کی اسلامی معاشرہ اللہ راکلا دیکھے زما محنت دا عمل نشتا و دینا پس بز محنت کوما. دا اسلام درے میدان دی زمارونو سو درے لنبے میدان دا اسلام دا زما دا نفس دے زبا پا دے خپل نفس اسلام نافذ کو زبا پا دے خپل نفس کی دا سر دا ویختون والا تر دخپو پوری با پا دے کے دا مسلمانی راوالا دا با دا کوشش کم کہ دا ما ٹول وجود پہ اسلام کی پڑ شی او دا اسلام دا سی او قلا دا چیزا مکمل پہ اسلام کے گیر شما رنبے با دا ما دائی ادخلو فی السلم کافہ یومانے دادا یومانے دادا زما عقیدہ با دا اسلام عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ بمنم یو بمنم دا اللہ کل صفتون جسم ردی غبا منم پیغمبران بطول منم کہ دا اللہ مقدس نیکان او دا اللہ مقدس مخلوق تے دا امت تا ہدایت تا پارے لے گلی دی او پاٹولو کے خیری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پدا اللہ دا پیغمبرانو سلسلہ ختمہ کرے دی او قرآن با منم او طول کتابونا با منم او پاٹولو کے خیری کتاب با قرآن منم او دا خیرت ورد با منم جنت او دوزخ با منم فرشتے با منم تقدیر با منم دا خدای علم دوی تقدیر دا خدای علم توی چه سمر خیر و شر دا طول اللہ پا علم کے پراتے دی. قبر با منم دا قبر عذاب دا قبر خوشحالے با منم جنت دوزخ پورے سورات کے وطوئی دا با منم جنت و دوزخ عمل با منم دا عمل انجام کے تل دا قیامت پر دا منم دا عقیدہ شولاول. او دویم نمبر سے شہدی دویم نمبر سے اغا زما اعمال دی اعمال بم دا اسلام مطابق کو منز بنیس کو روجہ بنیسم مالدارم حج بن کوم مالدارم زکاة پور کو دا زما عمل دی نیک عمل بکوم دا گناہ دا عمل نبزان ساتم نیک عمل اغا چه اللہ و رسول ما تخول دے ابا کوم مال خوخ کردے دے کوا ابا کوم گناہ اغا چه اللہ و رسول مالا ندہ خوخ کردے ویدان تے ساتا اغی نبزان ساتم دا عمل شو. اخلاق بم خساتم اخلاق بکمی کم اخلاق دا محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق مالا چه کم خکولی خوی روڑی دے اغا خوی بساتم خشتا خوی دروغ بنوے کذل بنکو کلی خوی بے استعمالو ما خندا سر با یو بل سر ملاوے گم رون تندی با ملاوے گم استخ تندی با چا سر نملاوے گم اخلاق با دما دیر خشتی چی دما نا چاہتا ضرر و نرسی معاملات بم زما دا اسلام مطابقی اغشتل خرسول اجارہ دا بم طول دا اسلام مطابق بھئی دا با دا تیروم نلومبے دا اسلام دا عمل میدان سے شیشو دا انسان خپل وجود پا دا شپگنیم فوٹا وجود بلاول اسلام نافذ کے دا با ہوگا حتیٰ کہ دا مارونو زما وجود سکے زما لباس بام دا اسلام مطابقی زما لباس بام دا اسلام مطابقی زما شکل بام دا اسلام مطابقی دا ہم زان پہ کے پا دے خبر زما شکل با دا انگریز مطابق نہیں زما جامع با دا انگریز پشانتے نہیں زما جامع با دا اسلامی اب دا انگریز پشانت با نہیں انگریز ٹیا نہیں چیزیں بٹائی نا چو انگریز کے کسنگ سر ویخت پریدی آگا سے بنا پریدی
انګریز ګیره خپرید خی د به خپرېدم زما د پیغمبر سنت دی شکل کې به د پیغمبر په شان دی ډېر خلک دلته بعد بېوقوفان یو خبره کوي دا په دې فیسبوکونو میسبوکونو راځي ډېر قمقل خلک وایي تاسو وایئ چې د انګریز دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي ټیانې دي او د انګریز پلانکې دی او پلانکې دی وایي د انګریزانو څیزونه خو تاسو پیدا اخلئ که نه لوډ سپیکر انګریز جوړ کړی ته فایده اخلي پکې دله کافر جوړ کړی دی اے سی دله کافر جوړ کړی ته فایده اخلي موټر کافر جوړ کړی ته پکې ګرځي پول دله انګریز جوړ کړی ته پې د پاسه ځي دارو د انګریز نه راځي ته استعمالې ډېر خلک دا وایي ډاکټر د انګریزانو کتابونه ګوري ډاکټر پې جوړ شي انجینیر د انګریزانو کتابونه ګوري انجینیر ته جوړ شي جز دله انګریز جوړ کړی ته پکې حج او عمرې له ځې او دې خواوې دا دي داري خدای دا قمقل خلک دي مونږ وایو چې انګریز دله کوم شی جوړ کړه د هغې استعمال منع نه دی خو به مسلمان یو شی جوړ کړي انګریز به استعمالوي انګریز به یو شی جوړ کړي مسلمان به استعمالوي هغې منع نه دی انګریز به کپړه جوړه کړي زه به جامې جوړ کړم زه به کفن مړي له جوړ کړم مسلمان به یو شی جوړ کړي انګریزانو ملکونو ته به ځي هغې به ته فایده اخلي دا خو په شریعت کې منع نه دي یو څیز دی زموږ علما وایي چې نن دې زمانه کې به د اسرائیلو جوړ شوی شی نه استعمالوي د فرانس جوړ شوی شی به نه استعمالوي ولې هغه ستا پیغمبر پسې نښتې دي هغه ستا د پیغمبر د سرکاري سطح باندې توهین کوي او خاکې جوړوي او اسرائیل ستا مسلمان د بیت المقدس پسې نښتې دی نو د هغوی شیدونه مې استعمالوه مطلب یې څه دی چې د هغې مصنوعات ته استعمال نه کړي چې د هغې معیشت کمزورې شي د هغې پیسه لاندې لاړه شي او دنیا ولې چې څوک جوړ کړي او خرڅېږي نو دله د هغې ګټه راځي او چې کوم دکاندار دکان واچي او سامان یې نه خرڅېږي نو هغه ګټلی نه شي هغه رو بربادېږي نو پرېږده چې دوی څیزونه جوړوي او مسلمانان یې نه اخلي چې معیشت یې کمزوري شي طاقت یې کمزوري شي ځکه دا ټول طاقت د اسلام او د بیت المقدس او د حضور پاک خلاف استعمالوي نو پخپله که زه د انګریز لوډ سپیکر جوړ کړی دی استعمالوم انګریز ګړی جوړه کړې دا چې هم پروا نشته دا په شریعت کې خو منع نه دی حضور پاک د شام د کافرو د ملک چوغه راغلی و رسول الله مبارکه چوړی د شام نه راغلی هغه وخت شام کې کافرانو او حضور پاک استعمال کړی دا هغه خو منع نه دی نو بیا ټی بل شی دی ځان پیکا رسول الله مبارک فرمای من تشبه بقوم فهو منهم د کافرو هغه شعار به نه استعمالی چې هغه استعمالی بیا به هغه شان شي هغې سره به ځان نه مشابه کې نو به بېوقوفان خرې خره په فیسبوک او دا قصې به جوړې کړي دا مولیان تاسو وایي د انګریز شی ټی هغوی چې ما چوه اوږدې کالرې هغه استعمالوي نو مې استعمالوه هغه څه نو د هغوی څیزونه خو ته استعمال قمقله د هغوی څیزونه استعمالول جدا دي او د هغې په شان جامه اغوستل جدا مسله ده د هغې په شان شکل جوړ جدا مسله ده د هغې په شان وجود جوړول جدا مسله ده د هغوی څیزونه خو ته استعمالولی شي د هغې یو پابندي نشته هغه پیغمبر هم استعمال کړي دي خو شکل به هغسې نه جوړی حضور پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کم قوم سره ځان مشابه که هغسې شو رسول الله مبارک له دوه کسان رال استازي او ګیرې خریلې وې حضور پاک ته مخ واړه ځان د ښځو سره مشابه کې ځان د کافرانو سره مشابه کې رسول الله مبارک چې مکه مکرمه کې نو د مکې خلکو به څه چل کوو پته راته شته د مکې خلکو به په سر کې لاره ایستله د سر کې به دغه کو دا څه ورته ویلې کېږي لاره ایستله او د یهودو د مدینې خلکو به په سر کې نه هغوی به په سر کې دا بل شان به اړو لاره به ایستله لار پکې موږ وباسو که نه او یهودیانو په مدینه منوره کې نیغ ویښته اړو لاره به پکې نه ایستله نو پیغمبر چې مکه مکرمه کې نو هغه به لار په سر کې ناچوله سر کې لاره ولې د مکې مشرکانو سره په ویښتو کې یو شان والی راځي تشبیه راځي چې مدینې ته لاړ هلته یهودیانو بیا به سر نیغ اړو په ګومند باندې لار به یې نه ویستله نو بیا هلته سر کې لاره وویستله ولې اوس د مکې مشرکانو سره تشبیه نشته هغه لرې دي مدینې والا سره تشبیه راځي په ویښتو کې دوی سره تشبیه نه کوو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافرانو ته به نه مایل کېږي اور به دې مسه کړي
نو په دې خبره لږ ځان پوه کې بعضې قمقل بې وقفانې هغې څه وایي هغې بزرګ ته وایي د هغوی څیزونه استعمالوي او د هغې جامو پورې ټول جامې جدا شی دی او شی جدا شی دی د هغوی شکل به نه جوړی د هغې په شان جامه به نه استعمالوي د هغې په شان ویښته به نه استعمالوي د هغې په شان راشه درته کرته به نه کوي او د هغوی څیزونه خو استعمالولی شي هغې کې خو څه پابندي نشته د هغوی د کتاب نه خو فایده اخیستی شي هغې کې خو پابندي په تا باندې نشته هغسې به نه جوړه چې د هغې کوم شکل دی هغه شکل دې جوړ کا شکل د پیغمبر جوړ کا لباس د صحابو په شان جوړ کا صحابو پرتوګ ما جوړې دی لاګې هم والے دی خو یاره صفت رسول الله مبارک د پرتوګ کړی دی کمیس یې مچولی دی او د پاسه څادر هم تاو کړی دی خو صفت یې د کمیس کړی دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده حضور پاک فرمایي وی هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي وی په هغې دې هم د خدای لعنت دی لعنت یې پې ویلی او کومې جینکې چې د هلکانو سره ځان مشابه کوي وی په دې هم د خدای لعنت دی که هلک د جینکو په شان جامې چې د جینکو په شان ویښته پرېږدي د جینکو په شان شکل جوړی د جینکو په شان ګرځېدل کوي رسول الله مبارک پې څه ویلی دی لعنت د بخاري حدیث دی خدای دې د خپل رحمت نه وي لرې نو ښځو سره به نه کوي نو د کافر په شان به څنګه کوي او بیا چې کومې ښځې د سړو سره ځان مشابه کوي د سړو په شان جامه اچوي د سړو په شان پیزار اچوي د سړو په شان رنګونو جامې اچوي سړو والا جامې نو دا څه وایي د سړو په شان ویښته وایي مترجلات خدای پاک دې په دا ښځو لعنت نازل سړي به د ښځو شان نه کوي د ښځې سړو نو د کافر په شان به څنګه وکړي نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده حرام دي لعنت په ویلې شوی دی او د کافرو د انګریزانو څیزونه استعمالولی شي هغې کې څه پابندي نشته نو ګوره څه به کې لومبې میدان عمل ستا خپل وجود شو چې خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپل جامه خپل ویښته خپل لباس دا به د کافر په شان دی نه کوي د چا په شان به کوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو په شان د تابعینو په شان او هغه نقشه چې په احادیثو مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړی دا د لومبې میدان عمل شو دویم میدان عمل څه شی دی دویم میدان عمل معاشره ده چې مونږ کوم ځای کې اوسېږو هلته به اسلام راولي څنګه دي زه به داسې ژوند تېروم چې ګاونډي ته زمانه ضرر نه زه به داسې ژوند تېروم د ښځې حق به پېژنم چې ښځې سره ښه سلوک وکړم ښځه خفه نه کړم د ښځې حق به پوره کوم ښځې سره مې ژوند دی بچو سره مې ژوند دی بچو سره د بچو پلار سره ژوند دی د ګاونډي سره ژوند د زمیندار سره ژوند د زمیندار د نیک سره ژوند د همسایه سره ژوند د همسایه د نیک سره ژوند د افسر د ماتحت عملي سره ژوند د ماتحت عملي د افسر سره ژوند تربوروالی کې ژوند په ګاونډ کې ژوند دا دویم میدان عمل دی اسلام به په دې کې نافذ کوم ښه په ځان به نافذ کوم او په دې کې به نافذ کوم څنګه چې ګاونډي ته به زمانه ضرر نه رسېږي دا اسلام به نافذ کوم کنزل به نه کوم ګاونډي ته ستغه به نه یم ګاونډي ته بې ځایه به ټوپک ورپسې نه رالم ځمکه به ترې نه نیسم دوکان به ترې نه نیسم ګاونډي ته ښځې ته به کنزل نه کوم د پلار په کور به یې نه بندوم دا زما اسلام دی دا به زه نافذ کوم په دې خپله معاشره کې دا زما د لاسه دی دریم میدان عمل څه شی دی حکومت چې حکومت به هم زموږ د اسلام قاضي به د اسلام په قانون فیصله کوي جج به د اسلام په قانون فیصله کوي عدالت به د اسلام په قانون فیصله کوي دې نه بغیر کار نه کېږي ما نه چې ځمکه ونیوله زه به څه کوم قاضي له به نه اوس دا دلته خو زه په خپله د هغه نه ځمکه نه شم اخیستی که په خپله ورځم خو جګړه کېږي ټوپک په یو طرف نه بل طرف د بله خلک به مړه شي په یو لیش ځمکو باندې په یو ګز ځمکو باندې څومره دنیا مړه شوې ده دا ګورې زموږ اسلام دی ډېر خلک څه وایي مړه بس مسلماني هر سړی به خپله مسلماني پېژني که نه خپل مسلماني پېښه او هر سړی یې پېښه بس هغوی وایي که دا مسلماني صرف د مونځ ته وایي هغوی وایي که د اسلام صرف روژې ته وایي هغوی وایي که د اسلام صرف جومات ته وایي جومات کې کښېنه او خپل مونځ اودس کوه
نه اسلام دغه ته هم وایي معاشره کې ښکلی ژوند تېرول چې چاته تکلیف نه هغې ته هم وایي او حکومتي نظام په دنیا کې د اسلام نظام په خپل ملک کې دې ته هم وایي میدان عمل دا شی هم دی تا ته به زر وایي زه خو ستا نه ښه مسلمان یم ښه مسلمان یم او قل هو الله احد به نه ورته زه ما ته او چې ته ورته وایې دا کار ولې